پښتانه وطن د وینو په دریابو کې ساتلی دی. دا کندهار دی. کندهار د پښتانه د پاچاهۍ جوړولو مرکز دی. د پښتانه د اتفاق جوړولو مرکز اوسېدلی دی. عزیزانو، تیمورلنګ پر کندهار حمله وکړه. د ډېر مست خطرناک سپهسالار و، خطرناک جنګیالی و. پښتانه دومره تنګ کوي، دومره په عذاب کوي پر دې علاقو باندې، دته خشم ورغلی، غوسه ورغله چې دا سپږن، دا خدای مکړه فلانی وطن دا زما او دغه ته ولاړ دي. عزیزانو، پر خپل پوځ یې غږ وکړ، ول زه په دونه ورځې کې یا د سهار یا د ماښامه په دونه ورځې کې د نه منه سترګې غواړم، نه منه سترګې غواړم د خشم په وجه. او بیا یې زموږ د وطن د کندهار د اسیاو قاسمه چې څه د رزق سرچینې وې، څه کاریزونه وو، څه بندونه وو، څه انسانانو ګزاره کول، دا یې ټول ځله وکښل. زموږ د وطن یو ډېر لوی هجرت، لکه چې یهودیانو په فلاني کال دا نیم لک لاړه، په دا وخت د کندهار څخه دا زموږ ټول ولسونه، دا یوسفزی، دا مروت، دا وزیر، دا مسعود، دا ګرده زموږ په هغه وخت راغلي دي، پر دا علاقو یې دغه کړې. نه منه سترګې